ایران تازه د اسرائیلو د پټو بټیو انځورونه خپاره کړي. دا هغه بټۍ دي چې په نړۍ کې هیڅ چا په اړه معلومات نه لرل. خبره لا پسې هلته خرابېږي چې ایران ویلي دي د اسرائیلو د 200 ساینسپوهانو چې اتومي سلاوي جوړوي نومونه لرو، ادرسونه یې لرو او دا چې چیرته اوسیږي. اسرائیلو په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي ځکه دا معلومات هیڅ چا سره تر اوسه پورې نه وه. اما پرون د ایران ولسمشر ملل متحد ته په وینا کې وویل چې اسرائیلو څنګه حمله وکړه، څومره د دوی ساینسپوهان مړه کړه، څومره عامه خلک یې وژل او ایران ته څومره صدمه ورسوله. ایران سمه ده چې د ځان نه دفاع وکړه، خو لا تر اوسه پورې اسرائیلو ته هغه جواب نه دی ورکړی چې باید یې ورکړی و. اساسي خبره دا ده چې اسرائیل د ایران نه په شا شوي او نه غواړي د ایران سره نوره جګړه وکړي، اما ایران فکر کوي چې دا یې وخت د اسرائیل په کامل شکل له منځه یوسي ځکه دوی جګړه ګټلې ده. تاسو راته وایئ آیا دا ځل به موږ د دې شاهد اوسو چې ایران په اسرائیل حمله وکړي او که نه؟ نظر مو